السلام علیکم ملګرو، زه تاسو سره یو دوه نیوز شیر کوم. لومبنی نیوز دا دی چې عمران خان پریس کانفرنس کړی دی چې هغه ویلي دي چې کومو تنانو ام ان ای او ام پی ای تحریک انصاف پرېښودله نو ای دپاره زما دروازې د همیش دپاره بندې دي. ای به زه دوباره پارټۍ کې نه پرېږدم او نوي تنان که تحریک انصاف ته راځي نو ای دپاره زما دروازې کولو دي. دویم نیوز دا دی چې مولانا فضل الرحمن بله ورځ پریس کانفرنس کړی دی. 40 منټ پریس کانفرنس و. هغې 40 منټو کې هغه 30 منټ عمران خان پسې خبرې وکړې. هغه یې څه خبرې کړې وې زه تاسو ته اوس ویم. مولانا فضل الرحمن په خپل پریس کانفرنس کې دا وویله چې عمران خان ته حکومت میلو شوی و وفاق کې، نو هغه 3 کاله په ملک باندې حکومت وکړو. دی ما ته خپله څه کارګردګي وښیي چې د داسې څه کار کړی چې ایته غریب عوام ته پکې فایده میلو شوي یا ملک ته څه فایده میلو شوي. او مولانا فضل الرحمن په خپل پریس کانفرنس کې دا وویله که چېرې عمران خان ته دوباره د حکومت کولو موقع میلو شوه نو دا به دا ملک په چا خرڅ کړي یا به بالکل تباه کړي، ځکه چې وایي دا د یهودیانو ایجنټ دی او د هماغه پالیسي ده چې دلته د کافرانو نظام راولي. د مولانا فضل الرحمن ټول عمر داسې خبرې عمران خان پسې کړي دي چې دا یو عالمي دین دی. لکه مولانا فضل الرحمن سره دا خبرې نه جوړیږي ځکه چې دا یو عالم دی. بیا خلک مولانا فضل الرحمن پسې داسې خبرې چالو کړي چې هغه عالمانو پسې نه دي کول پکار، خو د خلکو د خولې نه بیا هغه خبرې وځي چې خلکو پسې غوسه کې بیا ډېرې بدې ردې وایي.